الرحمن الرحیم. ګلالی زده کوونکو نن مونږ په دوهمه ورځ اکسل درس لرو. لومړی راځو اکسل پروګرام ته او تېره ورځ مونږ په انټروډکشن د اکسل کې خبرې وکړې. انټروډکشن مو د اکسل وکړه، رو کالم او شیټ او وربوک مو وپېژنده. نن راځو پیسټ کمانډ ته. په اکسل کې موږ سره کوم پیسټ کمانډ چې دی، په ده باندې به پیسټ کمانډ دغه سره دغسې ډیفرنټ دي، مختلف والی لري د ورډ پروګرام سره. نو په دغه پیسټ کمانډس باندې به موږ نن څنګه کوو انشاءالله خبرې کوو. لومړی راځو یو شان لږ شان جدول جوړوو او هماغه جدول کې بیا موږ کار کوو. راځي لیکم چې آیټم، بل لیکم چې پرایس، بیا لیکم یونیټ او اماونټ. راځو دغه په ده باندې لږ شان خبرې کوو. بیا لیکم موږ سره یوز بي ده، موږ سره یوز بي ده، بیا هارډ ډیسک ده موږ سره، سی ډي ده موږ سره، ترڅنګ یې موږ سره کمپیوټر دی. پرایس د ده چې دی قیمت یې چې دی، پرایس قیمت ته ویل کېږي. په څونه پیسو باندې دا شوی دی 200. هارډ ډیسک 3000، 200 پی سي 12000. څو یونټ دي، څو واحد، څو دانې موږ سره یوز بي دي ورته 2 دانې دي موږ سره، دا 3 دانې دي، 1 دانه دی او دا هم 4 دانې دي. اماونټ ټوټل پیسې چې تاسې غواړئ پیدا کړئ، تاسې به داسې کار وکړئ چې پرایس دا به ضرب کړئ په یونټ کې، تاسې سره به ټولې پیسې لاسته راشي. نو ورته ولیکئ ایکوال پرایس ضرب شیفټ اتو سره د ضرب علامه راځي، بیا به یونټ انتخاب کړئ او انټر به یې کړئ. وګورئ موږ سره دا به لاندې فیل ډاون کې تاسې به ځان سره ډرا کړئ ځان سره. وګورئ موږ سره دغه قیمت څنګه شو، دا موږ سره لاسته راغلی. وګورئ ګلالي زده کوونکو راځو دا موږ څنګه کوو. دا موږ زه غواړم بل شیټ ته یوسم. د دې لپاره چې هلته یې ویسم نو دا به اول تاسې انتخاب کړئ، بیا به راشئ کاپي، دویم شیټ ته به راشئ، دلته به تاسې کلیک وکړئ، را به شئ دا به څنګه کوئ عادي حالات کې ځان سره پیسټ کړئ. وګورئ په پیسټ سره موږ سره ټول هر څه څنګه دی راغلل. اوس داسې کار کوو، زه ورته یم د دې ټوټل اماونټ چې پیدا کوم، ټوټل اماونټ چې پیدا کوم زه څه ورکوم چې ایکوال سم SUM شیفټ 9 سره کوس شروع دا به انتخاب کړئ او بیا شیفټ 0 سره کوس بند. دلته تاسې وګورئ موږ سره ټول څونه پیسې راغلې 55,600. زه غواړم دا په دې باندې هم څنګه کړمه، دا فارموله هلته ویسمه. چون چې دلته وګورئ زه به دغه کې څه تغییر راولم، دلته به دا زه ورته وایم دا موږ سره څو دي، دا موږ سره 3000 په 3000 کمپیوټر شوی دی. دلته وګورئ غواړم چې اوس دغه فارموله هلته کاپي کړم. د دې فارمولې د کاپي کولو لپاره باید موږ څه وکړو، تاسې به راشئ دا به کاپي کړئ در سره، بیا به دلته راشئ، دلته به راو دلته پیسټ ته به راشئ، دلته فارموله خالي تاسې څنګه کوئ ځان سره فارموله به ځان سره تاسې اصل کې ډېر دلته ځان سره څنګه کوئ کاپي کوئ. د دې لپاره زه یو بله طریقه کوو، دلته راځم دا اول انتخابوم، کنټرول سی، دویم شیفټ ته ځم او بیا دلته څنګه کوم کنټرول وی. راځو دغلته فارموله هماغه فارموله بیا راخلو، دا به کاپي کوئ ځان سره کنټرول سی سره، دلته به راشئ او بیا به یې دلته څنګه کوئ داسې فارموله ځان سره راولئ. وګورئ موږ سره فارموله راغله، د دې سم جمع چې دی یو رقم ده او د بل 55,600 ده او د ده څونه دی 55,600 ده. دلته موږ سره فارموله راغله، مګر زه راځم ګوره دې کې تغییرات راولم. وګوره موږ سره څنګه کېږي، هماغه تغییرات په دې کې څنګه کېږي راځي. نو صحیح ده، دغه فارموله ما ځان سره څنګه کړله راوړله. اوس داسې کار کوو چې دغه ته فارمولې ته زه یو فارمیټینګ ورکوم چې دا موږ سره افغانۍ دي، کالدارې دي، د اکاونټ زه دغه فارمیټ مادې ته ورکوم چې ده که نه. زه اوس غواړم دا فارمیټ د افغانۍ او دا څنګه کومه دا موږ سره ډیسیمل پلیسز عددونه اشاریه 2 دا د اشاریه ورکول شوي، دا هم ورسره کاپي کوم، دا دې هم هلته د فارمولې سره لاړ شي.
کنټرول سی به ووهئ رابه شئ دویم شیټ ته او په دې کې به تاسې څه شی ووهئ دلته راشئ د خپل دا به کاپي کوي در سره دلته راشئ دلته پیسټ کول غواړئ بیا به دلته راشئ تاسې به په څه شي باندې کلیک کوئ فارمولا نمبر فارمیټینګ په ده باندې به کلیک وکړئ دلته به ډبل کلیک وکړئ وګورئ موږ سره افغانۍ هم راغللې ډیسیمل پلیسز هغه کوم اشاریه عددونه دي چې هغه موږ سره څنګه شول په دې کې موږ سره راغلل نه اوس یو څوک وایي چې زما مکمل فارمیټ په کار دی کلر دې م ورسره راشي اف دغه افغانو دغه د کرنسي دې م ورسره راشي عدد دې م ورسره راشي دا کاپي کوي دې ځینه او بیا دلته راشي تاسې څنګه کوئ دې ځینه په کیپ سورس فارمیټینګ باندې به تاسې کلیک اصل کې ډېر اوکې وګورئ موږ سره بهر څنګه شي په جدا جدا ډول سره موږ سره به راشي نو دغه موږ سره دغه اولیني څو کمانډونه اوس د دې لاندې کمانډونو څه دنده لري زه دا دې ځینه لرې کوم داسې کلیک کوو دا څه ورته وایم دلته وګورئ ما ځان سره دا ټول څنګه کړي انتخاب کړي دي انتخاب کړي مې دي خو انتخاب کړي مې دي صحیح ده که نه نو زه داسې کار کوم چې دا کنټرول سی ورته دویم شیټ ته یې ویسه دلته دویم شیټ ته ویسه خو بغیر ماته پیسټ کړه خو بغیر د څه شي بغیر د بارډر نه صحیح ده دلته به راشي تاسې به کلیک وکړئ وګورئ دلته موږ سره راغلی مګر کوم بارډر دلته څنګه کېږي دلته نه موجود نه دی وګورئ موږ سره راغلی خو کوم بارډر څنګه دی موجود نه دی هر کله چې غواړئ چې ځان سره دغه ویسئ جدول ویسئ خو چې بارډر ونه لري نو تاسې کولی شئ د نو بارډر نه څنګه وکړئ استفاده وکړئ دغه هغه تیر درس باندې بیا لږ دغه کوو که غواړئ لومړی موږ سره وګورئ فارمیټینګ راځي دې سره فارموله راځي فارموله موږ سره نمبر مو چې ورکړی کرنسي مو ورکړي او ورسره راځي او په دې سره ټول فارمیټ څنګه کېږي موږ سره راتللی شي راځو لاندې موږ سره ځینې اپشنې نورې دي هغه سکیپ سورس کالم ویټ دغه موږ سره دی راځو په ده باندې اصل کې ډېر موږ تاسې نن انشاءالله اوس خبره کوو داسې کار به وکړو چې لومړی هغه لپاره فرض کړئ زه دلته ورکړم چې دلته به ورکړم دا فارمیټ به د ده نه لرې کړم نمبر یا موږ سره سیریال نمبر دی دلته به ورکړم نیم دلته به ورکړم فادر نیم صحیح ده که نه او دلته فرض موږ سره ورځې دي یو دوه درې ورځې دا موږ سره ورځې دي نو دا به تاسې دلته ونیسئ دا به داسې کوي فرض کړئ زه د 20 ورځو لپاره څنګه کومه حاضري جوړوم صحیح ده 20 ورځو لپاره څه شی جوړوم حاضري جوړوم دا وګورئ موږ سره راغلی خو دا وګورئ دا ورځې دونه اوسي دا د داسې اوسي چې موږ سره دا ورځې وړي که نه دلته به تاسې وګورئ دا کلیک کوئ دلته دا کلیک کوئ دلته وګورئ په مکمل ډول لکه موږ د 10 ورځو لپاره څنګه کوو 10 ورځو لپاره حاضري جوړوو صحیح ده دا موږ سره راغلی دا هم سیریال نمبر هم موږ سره وړوکی که ورته دا نیم غټ که موږ سره او فادر نیم موږ سره څنګه که دا موږ سره غټ که دا موږ یو وزیري فرض کې دا موږ سره یو وزیري شوله صحیح ده زه ورته وایم چې دا موږ سره کنټرول دا موږ سره څنګه که دا موږ سره کاپي که کوم شیټ ته وړي زه ورته وایم دا ځان سره دویم شیټ ته وړم څوم شیټ ته وړي دویم شیټ ته وړم زه راځم ګریډ لاین ورکوم ورته دلته راشي دا ځان سره بیا کنټرول سی کوي دلته راشي دلته یې څنګه کومه پیسټ کوم وګورئ تاسې وګورئ پیسټ چې هر کله دا تاسې پیسټ کړله هغه ورځې چې موږ کومې ورکړي دي هغه کوم کالم ته چې کومه اندازه ورکړي هغه موږ سره بیرته خپل عادي حالات ته رالاله غواړئ چې نه هغه بیرته تاسې ځان سره چې کوم رقم مخکې ورکړی او هماغسې ځان سره راولئ نو د دې لپاره تاسې به داسې کار وکړئ چې لومړی به تاسې شیټ واخلئ دلته ځان سره دا به ځان سره کاپي کوئ کاپي نه به دلته راشئ ورته ځان سره موږ سره دغه که کوم کالمیټ چې موږ ورکړي هماغه کالمیټ ته موږ سره راشي وګورئ کومه کالم چې کومه اندازې موږ ورکړي وي هماغه موږ سره څنګه شولې دلته راللې بل موږ سره یو بل دغه چې دی زه که چیرې داسې ولیکم چې نیم
دلته راشم ولیکم پوسټ، دلته ولیکم سیلري چې ده که نه، نو دا موږ سره څنګه شو داسې راغلی. زه غواړم چې دا همدلته څنګه کړمه، دا موږ سره په عمودي ډول ده، مګر دا موږ سره په افقي ډول راشي. نو کنټرول سي، دا به دلته راشي، دلته به ورته ووهئ موږ سره څنګه کوي، دا به ټرانسپوز کوي. وګورئ په ډېره اسانۍ سره کولی شي تاسې افقي چې دی عمودي ته واړوئ، عمودي چې څنګه کوي تاسې افقي ته واړوئ. بیا لاندې موږ سره ځینې کمانډس نور هم موجود دي، دلته موږ سره تاسې وګورئ. که چیرې زه راځم اما یو جدول څنګه کوم، بیا موږ زه ځان سره ډرا کوم، راځم دلته یو جدول څنګه کوم ډرا کوم، اکسل ګورئ تاسې ښه ورته متوجه شئ. که چیرې زه ولیکم چې موږ سره 100,000 2000 دا به راشي، دا به ډرا کې ځان سره. زه غواړم د ده جمع وي ایکوال سم ټیپ بټن، د شفټ 9 سره به شفټ 0 سره به قوس بند کړئ. وګورئ موږ سره دا اماونټ پیسې موږ سره څنګه شوي، دا موږ سره جمع شولې. زه غواړم دغه هلته کاپي کړم، دا عدد کنټرول سی کوئ او بیا دلته تاسې راشئ، تاسې سره به که دلته تاسې دلته پیسټ کوئ، تاسې ته به یو ایرور ښایي. وګورئ موږ سره نه راځي، صحیح ده که نه؟ ولې نه راځي؟ نو د دې لپاره چې تاسې هلته ځان سره راوړئ، کنټرول سی به یې کوئ تاسې دلته دا کنټرول سی، هغه نه وروسته به تاسې ټوټل دلته به راشئ، بیا پیسټ ویلیو باندې به تاسې کلیک وکړئ. وګورئ ډېر په اسانۍ سره کولی شئ تاسې ځان سره دلته راولئ. که چیرې دلته زه د دې ته داسې کار وکړم، دلته یو کرنسي کاونټینګ دغه ورکړمه. اوس غواړو د موږ سره کرنسي دې راشي هلته، او دغه ډیسیمل پلیسز دې موږ سره راشي، دا به کنټرول سی کوئ، دویم شیټ ته به راشي او بیا به دې کې تاسې څنګه وکړئ، دلته به کلیک پسې شي وکړئ، نمبر فارمیټینګ باندې به وکړئ. وګورئ موږ یو نمبر ورکړی، فارمیټ هغه موږ سره راغلی. نه که چیرې غواړئ مکمل دغه رنګ دې موږ سره ورشي، مکمل فارمیټ دې موږ سره شي، کنټرول سی به یې کوئ، هغه نه وروسته به تاسې دلته پیسټ راشي، او پیسټ کې به بیا په ویلیو سورس فارمیټینګ باندې څنګه وکړئ، کلیک وکړئ. وګورئ موږ سره مکمل فارمیټینګ څنګه شو، هغه دلته موږ سره راغلی. بل موږ سره څه شی دی هغه باندې موږ اصل کې موږ خبرې کوو، چې بل موږ سره څه موجود دي هغه باندې به موږ تاسې ښه موږ سره نیکسټ ون چې دی دلته هغه باندې خبرې کوو. زه داسې یو جدول جوړوم، دلته لیکم موږ سره نیم، دلته لیکم فادر نیم، دلته لیکم موږ سره لیکم چې دی موږ سره پوسټ، په کوم پوسټ باندې کار کوي، موږ سره سیلري، څونه معاش لري. د یو جدول موږ څنګه کوو، ځان سره جوړوو. دلته رالم، دا یو جدول مې ځان سره څنګه کړ، دا مې ځان سره جوړ کړ. اوس دلته موږ سره فرضاً موږ سره نومونه ډېر زیات دي، چې دا پورې کریم شو موږ سره، احمد شو موږ سره، جلیل شو موږ سره، فواد شو موږ سره فهیم شو، دلته موږ سره سلمان شو، ترڅنګ دلته موږ سره اسحاق شو. دغه موږ سره هغه نومونه دي، دلته موږ سره ولی شو. صحیح ده؟ دلته وګورئ فادر نیم موږ سره فرض پوسټ دا موږ سره چې دی دا موږ سره کوک دی، اشپز دی موږ سره ډاکټر دی موږ سره انجینر دی موږ سره، د دې ترڅنګ موږ سره ټیچر دی. دا وګورئ دغه موږ سره ټول مکمل موږ دلته ورکړل. سیلري د 1000 2000 دا راځو فیل ډاون. زه خو ورته وایم چې دا خو کاپي کوم، خو دا نومونه زما نه دي پکار، یوازې زما څنګه پکار دی، یوازې دا ټیبل مې پکار دی، هلته زه نوره انټري پکې کوم. کنټرول سی به یې کوئ، دویم شیټ ته به راشئ، دلته به څنګه کوئ تاسې راشئ او دلته به په فارمیټینګ یوازې کلیک وکړئ. وګورئ موږ سره هماغه فارمیټ راغلی، خو مګر دا نومونه پکې رانلل. هر کله مو چې غواړئ یو خالي فارمیټ ځان ته واخلئ، نو که هغه هماغه فارمیټ راواخلئ او دلته ځان سره څنګه کوئ په فارمیټینګ طریقې باندې تاسې ځان سره پیسټ کوئ. بل خبره چې موږ سره په دلته ذکر شوې ده هغه وګورئ، زه دلته ما ځان سره داسې زه ټوټل ورکوم،
ټوټل ما سره څونه کېږي ایکولز سم شفت 9 سره دا زه ټول څنګه کومه راولمه شفت 9 انټر موږ سره دونه اماونټ کېږي موږ سره دونه پیسې کېږي زه غواړم دا وګورئ ځان سره دا کنټرول سی مې کړ راځم دلته زه ورته وایم د ده او د بل جدول چې ما کاپي کړی د هغې ترمنځ لینک څنګه که موږ سره راوله نو داسې کولی شئ دلته به څه شی وکئ د پیسټ لینک څخه څنګه وکئ استفاده وکئ نو د پیسټ لینک نه کولی شئ تاسې دې ځای کې استفاده وکئ که چیرته دلته تاسې اوس تغییرات راولئ په لومړي شیټ کې نو تاسې سره به هوبهو هلته هم څنګه کېږي تغییرات راځي دلته وګورئ تاسې تغییرات راغلی دلته موږ سره 2000 شو زه ورته یم دا موږ سره 15,000 شو وګورئ په دې بل شیټ کې به هم تاسې سره دا څنګه کېږي 15,000 شوي نو دا موږ سره څنګه کېږي یو لینک اخلي د لومړني شیټ سره بل موږ سره چې دی دلته مهم کمانډ دی اصل کې ډېر دغه نه استفاده کېږي هغه موږ سره څه شی دی هغه موږ سره دی پکچر دی غواړئ ځان سره دا موږ سره کنټرول سی که دغه ډیټا زما د یو عکس په شکل پکار ده راشئ دلته ځان سره څه شی وکړئ دلته ورته وایو پکچر په شکل وګورئ کله چې دا تاسې سره د پکچر په شکل راشي نو د پکچر کوم فارمیټینګ چې دی دلته تاسې کولی شئ هغه ټول پې تاسې تطبیق کولی شئ دا وګورئ موږ سره پکچر اصل کې چې څونه پکچر کې څونه هغه موږ سره دغه ټول پې راشي دا ځان سره بیا دې کې ډېر زیات پکچر چینج پکچر یا موږ سره څنګه هر څه کولی شئ تاسې ځان سره دلته بیا پې څنګه کوئ یا ځان سره پرې اپلای کوئ کنټرول سی کوئ او بیا راشئ ایم ایس پینټ ته ځان سره راشئ دا ایم ایس پینټ ته چې کله راغلی کنټرول وی کوئ وګورئ دلته کنټرول وی شو موږ سره دا وګورئ تاسې دا ځان سره کوئ او بیا دلته فایل ته راشئ سیو یې کوئ د یو عکس په شکل دلته PNG او په کوم ځای کې سیو کوئ په ډیسکټاپ سیو بیا دلته چې راشئ وګورئ موږ سره به دا څنګه یو PNG په صفت باندې موږ سره څنګه شوي هماغه عکس موږ سره څنګه شوي سیو شوی وي مګر دلته موږ سره یو بل کمانډ چې دی دلته هغه موږ سره دی دا کنټرول سی دلته راشو کنټرول وی زه ورته یم د عکس په شکل یې سیو کا مګر هلته چې زه کوم تغییرات راولم هغه د دې کې څنګه کېږي هم راځي وګورئ ګلالیو زده کوونکو زه دلته عکس په شکل راغلی که نه د عکس فارمیټینګ ټول ورکولی شو مګر هلته سیلري د لومړی احمد لپاره موږ سره زر ده وګورئ تاسې دلته هم دویم شیټ کې موږ سره ډایرکټن اټومیټیک ډول څنګه شي ضرورت ته تغییر شي زه ورته یم احمد چې دی ما سره دا انجینر دی نو انجینر دی نو دلته وګورئ د دویم شیټ ته راشئ ډایرکټن به موږ سره دا څنګه شي انجینر شي نو دغه موږ سره ځینې کمانډس وو د پیسټ په دې هیله چې د دوهمې ورځې درس در سره صحیح وګورئ کومه پوښتنه خو نشته سمه ده بس سمه ده دا زموږ د دوهمې ورځې درس